شما غربی ها را در زندگی غرب ارزیابی نکنین، غربی ها را بیاین در کشورهای اسلامی ارزیابی کنین. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا ریاست له لوري د دغه ریاست نوو مقرر شوو علمي غړو ته د لایحې وظایف د مسؤلیت منلو او د تنویر افکار تر عنوان لاندې 4 ورځنی سیمینار وړاندې کړ تر څو د خپلو دندو پر مهال خپلو مسؤلیتونو ته په سمه توګه متوجي شي. د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري وایي په دغه سیمینار کې 1.5 سلطنو ګډون درلود. په وینا یې دغه لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. دغه سیمینار چې نن دایر شوی ده د 150 نفرو دپاره دایر شوی ده. دا هغه کسان دي چې د انکشافي مسلکي اعضا په معرفي شهر حوزو کې مقرر شوي دي، اعضای علمي او مسلکي دي. د دغو دپاره مونږ یو سیمینار 4 ورځنی په نظر کې نیولی ده چې دوی نوي تعین شوي دي او دوی ته خپله هغه لایحې وظایف، چارچوبې وظایف او هغه فرمې د نسنجي او ورسره په څنګ کې د تنویر الافکار په نامه باندې د حسن سلوک په نامه باندې یو برنامه په نظر کې نیولې 4 ورځنۍ، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل علم کې ترقي راسي او د دوی مخامختیا په مکتب سره ده، د معلم سره ده، د شاګرد سره ده، د مدیر سره ده، د سرمعلم سره ده، تر څو دوی ته په خپل وظایفو کې کوم مشکل پیدا نشي. په ورته مهال د دغه سیمینار ګډون کوونکو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه دغه ډول سیمینارونه مسؤلین خپلو دندو ته متوجي کوي او په فکري جوړښت کې رغندرول لوبوي. دوی همداراز وغوښتل چې دغه ډول سیمینارونه دې لا ډیر شي. که خوشبختانه در این سمینار ما هم لایحه وظایف خود به صورت اساسیش برای ما توضیح و تشریح شد. نقاط مبهم و گنگی که به نظر ما بود لاینحل بود، اونها توسط افراد بسیار توانمند مثل باسل صاحب، افرادای مسلکی برای ما توضیح داده شد. و همچنان موضوع دیگه ای که مسئله گزارشگیری و گزارشدهی بود که تا هنوز ما به شکل درستش در این بخش ایفای وظیفه نکرده بودیم. برای ما در بخشی از این سمینار کارگزاری شده بود و جاگذاری شده بود. به صورت اساسی ما شکل گزارشدهی و گزارشگیری را و همچنان چارچوب لایحه وظایف ما برای ما توضیح و بیان شد. او دغه چې کوم ورکشاپ اوس دوام کوي موږ پکې شتون لرو، د زمونږ د غړو دپاره ډېر مؤثر او ګټور تمام شو. په دې کې ډېر پړاوونه ول، د ګزارشدهي وه، د پلان سازي وه او دا اوس چې کوم جریان لري دا زمونږ برنامه ده اوسنۍ نننۍ د تنویر الاذهان په نامه ده. نو د ټولو نه ډېره مؤثره چې وه دا تنویر الاذهان کومه برنامه یې چې وه دا خو زما ډېره خوښه شوه. هیره دې نه وي چې دا سیمینار یوازې په کابل کې د یاد ریاست علمي غړو ته ورکړل شوی. مسؤلین ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځوي.